پاکستان څنګه سقوط ته نږدې دی؟ له تاجکستان او ازبکستان سره کوم تړونونه لاسلیک شول؟ په کراچۍ کې د چا غونډه ده؟ دا او ډېر نور مهم تازه خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې پاکستان سقوط کولو ته نږدې شوی دی او دا خبر د پاکستان ادارو هم منلی دی. نوموړي پېښور کې د خپل ګوند شورا ته په وینا کې ویلي دي چې ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو پر ځای اړیکې خرابې شوي او د حکومت تګلارو د هیواد د اقتصادي پرمختیا مخه نیولې ده. عدلیې وزارت د اسلامي امارت عدلیې وزارت وایي چې د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره یوازې کابل ښار او ولسوالیو کې د هغه لوړ پوړیزو ودانیو او ښارګوټو پلټنې پیل کړي دي چې په تېرو 10 کلونو کې پر غصب شوي ځمکو جوړې شوي دي. د عدلیې وزارت چارواکي ویلي دي چې نږدې د 15 ښارګوټو سندونه اوس پلټي چې کابل ښار، بګرامیو، د سبز او پغمان ولسوالیو کې شتون لري. برېښنا د افغانستان برېښنا شرکت 2022 کال لپاره ازبکستان سره 100 میلیونه امریکایي ډالر او تاجکستان سره د 9.8 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا تړونونه لاسلیک کړ. د دغه تړونونو له لارې به ازبکستان په هر ساعت کې 2 میلیارډ کیلو واټه برېښنا او تاجکستان 1.5 میلیارډ کیلو واټه برېښنا افغانستان ته ورکوي. د پای خبر همدا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنن په کراچۍ ښار کې یوه ستره غونډه ترسره کړي. په دغه غونډه کې به پر پښتنو افغانانو باندې د پنجاب د ظالم او انګریزي پنجابي پوځ خلاف غږ پورته شي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د انګلستان یو مخفي ایالت دی او د پاکستان د پوځ او دولت ټول واک د انګریزانو په لاس کې دی. د انګریزانو لخوا د ټاکل شویو پنجابي قادیاني پوځیانو او جنرالانو لخوا دایم په پښتنو او بلوڅانو ظلمونه کیږي. افغانان وایي چې د دې ستونزې د حل یوازینۍ لار له پاکستان څخه د افغان خاورې خپلواکۍ ده، ځکه همدا اوس د افغانستان ځینې سیمې د پاکستان تر اشغال او استعمار لاندې دي. ډیره زیاته مننه کوم چې دا ویډیو مو ولیده. د نورو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.